علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د ټکساس په کلیواله سیمه کې لین کې یم او تاسو مې راوستي د سلیم صاحب کلیوال کور ته د کلی کور دی لګیا د کاروم پکې روان دی ډېرې ونې تې ووالې او ونې تې وخي دا پکې مخامخ دی وي چې دلته پکې بیزې ساتم او راځئ چې تاسو دننه بوزم د کلي کور یې ووینئ تاسو ډېر شیزونه دي پکې دننه دا کس خو لګیا دی دا ګاډي والا چې راغلی دی هغه لګیا دی دا کس یې هایر کړی دی پکې لګیا دی د دغه کوي داسې ورته دا ونې وي او بیا ورته اور لګولې سوځوي یې ځینې نو سلیم صاحب وایي چې زه به دې ځای کې چې کوم دی نو بیزې ساتم او دې ځای کې اوس کار روان دی واقع دا خو سره د ګاډي ګراج دی لرګي یې کېښودل دا بیا په ژمي کې بلومه سلیم صاحب وایي اوس دننه کور ته راشه چې کور درته وښیم زوړ کور دی او لګیا دی کار پکې روان دی سموي یې او خپله یو آیډیا یو دغه والا لري ګوره لرګو کور د ټول کورونه تاسو زه وایم چې په امریکا کې کورونه د لرګي نه جوړي نو دا تاسو ووینئ او دا تقریبا شپږ ایکړه دی ما ته خو پته نشي چې په یو ایکړ کې څو جریب وي خو اکبر شاه نه مې تپوس وکړو نو هغه راته چې په یو جریب کې په یو ایکړ کې 2 جریب وي چې دلته کې چې کوم دی دا ورته انټرسټ دی دلته کې هم کار روان کړی دی دلته کې هم کار پکې کوي او دا چې چا نه اغوستی دی اوس ریسنټلی اغوستی دی نو لګیا ځکه پکې سموي یې وي چې دلته پکې غسلخانه ده تا که نه وګورئ باتروم ناخون کاټ هم پکې پروت دی هغه وګورئ تاسو تشناب که نه دغلته شاور دی پکې ډېر لوی کور زوړ کور دا ډېر زوړ کور دی او دې ځای کې بیا کاکا ناستو دلته په امریکا کې په ټکساس کې هر سړی چې کوم دی نو ټوپکې تماچې د دې ځای نه به هغه ډزې کولې بهر طرف ته نو څه کارتوس یې پاتې شوي دي وینې تاسو ګورئ دا ګوره دا پکې دې پاتې شوي هم دي دې که دا داسې شی دی ظالم که نه او دې ځای نه به هغه ډزې کولې او دی هغه کراس دی او داسې وګورئ نو سلیم صاحب وایي چې دې کې زه لګیا یم کار پکې کوم سمو مې او دې کې موږ میوزیک پروګرامونه کوو خوشحالۍ به پکې کوو دی دنده لپاره لکه د کلي کور چې سړی په ښار کې پاتې کېږي کلي کې کور وي او حجره وي او دغه حساب سره دا خو د دروازې کونډه ده دغه شاته طرف ته چې لاړ شي شپږ ایکړه دا تقریبا شپږ ایکړه د 12 جریبه ځمکه ده او په دې کې کور دی دا وینئ لرګو ته وګورئ ټول تاسو به بره وینئ نو دې کې سلیم صاحب لګیا دی کار پکې کوي او زه درته ښیم دې خوا به راشو سلیم صاحب هم لګیا دی اکبر شاه صاحب دی سلیم صاحب السلام علیکم څنګه حال دی ما خو ستاسو کور خو دم کله اخیستی دا کېږي او څلور میاشتې کېږي ښه او دا به تاسو لکه تاسو وایئ چې د کلي کور به وي داسې او دې کې به تاسو څه کوئ سلیم صاحب انشاءالله دا به لوی هاني پکې تاسو ته پاره شي کله به راځئ پروګرام به وي او په دې کې به لوی کچن یې کچن بوکچخانه به پکې ښه دا به پکې سلاډینګ ور چې ښه دروازې ښه او دې خوا پکې دغه کمرې دي پکې 2 کمرې نورې دي او دا پکې یو افس ټایپ دی ښه دا به سموئ تاسو لګیا یې رو پې کار کوئ او دا سړی چې لګیا دی څه کوي دا چې دا ونې دا تاسو راوستلی جی ښه او صحیح او دې بوټي مطلب دا چې تاسو له پیسې ماهر دی او ډېر شوقي بنده دی او ویسې چې دی آی ټي والا بنده دی ښه د په آرمي کې ښه په آرمي کې زما ملګری د بوټي راغوستی او بوټو نه خپو دی ښه بوټو باندې هسې دله کوي نه پیسې اخلي ښه پیسې اخلي صحیح او تاسو وایئ چې دلته په دې ځای کې به څه کوئ دلته چې کوم پروګرام دا دی چې یو پکې سویمنګ پول جوړوو ښه سویمنګ پول ښه او دا جال چې لګېدی دا سره پار لګېدی دا ګیر چاپېره دا به بیزول لګېدلی و ښه بیزول هم لګېدلی نو تاسو هم پکې بیزې ساتئ که نه صحیح ده اکبر شاه څه دی خیال سلیم صاحب خو وایي چې کوم دی نو بیزې به ساتو له خیره سره او سپینه روشن منډې به وښې او دا ټوټل ځمکه دی سره څومره ده ګیر چاپېره 6 ایکړه ده 6 ایکړه ده اوس دې علاقه کې ایکړ په څو داسې ایکړ تقریبا ملاویږي په 40,000 $1,000 باندې یو ایکړ ملاویږي او داسې ګیر چاپېره ټول دا ټول د لرګو جوړ دی نو مننه سلیم صاحب زه داسې ګورم کور خیم ستاسو چې خلک یې وویني که نه دا ورته ګوره مرغو پکې جاله اچولې ده او دا جوړ کړه داسې دا کور څومره جوړ دی دا 2100 سکویر فوټ دی نه 1,000 سکویر فوټ نه خو زوړ څه ده آبادي څومره زړه ده آبادي بس 14 کې جوړ کړ دی 1914 کې نه 2014 کې شروع کړ 20 کال زوړ دی ښه نو دا وایي چې په 2014 کې خو دا دغه جوړ شوی دی خو دا هغه کور دی اکارډنګ ټو سلیم صاحب او د ملګرو چې دې کې چې کوم دی نو دا موبل هوم دی دا کور ته د یو ځای نه بل ځای ته وړی شي پوره دی ته لاندې نه خیمه اوس به ووینئ تاسو ګیر چاپېره ورته غوږ کېدی دا هغه کور دی کوم چې تاسو د یو ځای نه بل سیمې ته وړی شي وینئ دا په دغه باندې پروت دی په دې پیلر باندې ټول د لرګو جوړ دی داسې ګیر چاپېره او ډېر اوږد دی 2100 سکویر فوټه دی 2100 سکویر فوټه دی دا کور
او دا تاسو ته وګورئ. نو فکر کوم چې تاسو به دا هم لیدلي وي او ګیر چاپېره چې کوم دغه سړی چې کوم دی تاسو چې وینئ دا سلیم صاحب ته زما لپاره دا لرګي ونې وخي چې لاله راته صفا کړي دی په آرمي کې هم کار کوي. آی ټي دلته سره خوا کې چې کوم دی نو فورټ هوډ د آرمي بیس دی کوم چې د امریکې ون اف د بګیسټ چې کوم دی نو د امریکې یو تر ټولو لوی هم دلته ماران هم دي نو زه به بره وخېږم مثلا چې مار مې دنه وخوري نو بیس دی په هغه بیس کې د آی ټي کار هم کوي ډېر پښتانه دي پکې او مسلمانان دي څوک چې د امریکې په آرمي کې کار کوي. نو دغلته بانکي موازو کنه بانکي مې سیکو چې بانکي چېرته دی خو انیوې دا د سلیم صاحب نوې کوډ 4 میاشتې مخکې اخیستی دی او هم د دې سره به زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او د لوی الله په امان.